ګوره منګه واتساپ څه لپاره استعمالو یا د میسج لپاره یا د کال لپاره یا موږ پې چاته وایس میسج لیږو یا پې موږ مطلب لکه تصویر مسویر لیږو دې لپاره استعمالو نن برته په دې واتساپ کې درې داسې بهترین ټریکه هیمه درې داسې ټریکونه چې تاسو به هم حیران شئ تاسو وایئ چې یار دا ته رقم دی نه پیدا کړلی صحیح شوه خو اولنۍ خبره چې ویډیو به زما سره پوره ګورئ دویمه خبره ویډیو له به یو لایک ورکوئ او درېیمه خبره دا چې زموږ د یوټیوب چینل باندې سره سبسکرایب کړئ صحیح شوه دا درې کارونه به تاسو وکړئ زه موبایل سکرین ته او هلته کې ټولې طریقې زده کوو چې تاسو به دا درې طریقې چې کوم بهترین او درې چې کوم مطلب چې کوم ټریکونه دي واتساپ دا به تاسو څنګه استعمالوئ څنګه به کوئ په خپل موبایل کې ټوله طریقه ته یم زه موبایل سکرین ته هلته کې طریقې زده کوو راځئ دې به زه تاسو ګوره دا زما موبایل سکرین تاسو ته مخامخ ښکاري ګوره ټول نه مخکې زه ځم خپل واتساپ ته صحیح شوه تاسو هلته کې زه ښیم صحیح شوه دا درې کوم بهترین ټریکونه دي دا درې طریقې دي که نه ګوره ډېرې زیات اهم طریقې دي ویډیو به زما سره اخره پورې ګوره ویډیو سکپ ته کې تاسو ته مخامخ ښکاري زما واتساپ ته زه په دې کلیک کوم په دې واتساپ چې ما کلیک کړو کنه دا زما تاسو ته واتساپ ښکاري مخامخ صحیح شوه دا زما واتساپ دی اوس په زه دلته کې به یو تصویر کلیک کوم مثال په تور دلته کې زه په دې تصویر کلیک کوم تاسو ته مخامخ دا تصویر ښکاري په دې به زه کلیک کوم ګوره اوس که تاسو غواړئ که نه چې یار دا کس چې دی ما ته څومره تصویران رالیږي یا مطلب موږ ته ویډیوګانې رالیږي یا تاسو مطلب په داسې ګروپ کې اډ کړي یای چې هغه ګروپ نه تاسو وتی نه شئ خو تاسو غواړئ چې یار د دغه ګروپ د تصویران او ویډیوګانې چې د زموږ ریکارډ ترې تاسو به خیال کړئ که نه ستاسو چې مطلب په ګروپ کې یای یا مطلب تاسو څوک څومره ویډیوګانې یا تصویران یا سم په واتساپ رالیږي نو هغه ټول تاسو ګیرلۍ ته ځي او ستاسو ګیرلۍ د هغې نه ډکه شي تاسو پریشان یې چې یار دا موږ مطلب لکه دا کس ته ویلی هم نه شم چې ما ته مه رالیږه او یا دې ګروپ نه راځي زما سره دا بره ګروپ ته تاسو ته ښکاري دا ګروپ ته د اردو شاعري مخامخ تاسو ته ښکاري په دا اوس دې ګروپ کې ما ته 171 میسج راغلی په دې کې به تصویرانې په دې کې ویډیوګانې په دې کې بس هغه ټول به زما دغه ته ځي د فون ګیرلۍ ته به ځي میموري کارډ ته به زما ځي زه وایم چې یار لکه دا هغې سره زما د موبایل چې د هینګ کېدی شي مطلب هغې سره زما موبایل ډک شي که نه دنیا سامان ته ورځې راځي د 171 میسج راغلی زه اوس وګورم نو ماښام پورې بیا دومره راغلي دا خو ګروپ ته خلک څوک وزګاري څوک سره لیږي نو تاسو غواړئ چې زه په دې ګروپ کې یم چې زه په دې ګروپ کې وې دا ګروپ چې دی دا ما ځان چې دی د ګروپ نه وتی نه خو چې د دې ګروپ څومره ویډیوګانې یا تصویران دي هغه زما ګیرلۍ ته راتېري د غیر بره موږ څه وکړو دې خوا تاسو ته راړو کې تصویر ښکاري اردو شاعري کوم تصویر چې وي تصویر به تاسو داسې کلیک کوئ دلته یې که تاسو وړوکې غونې د آیکن ښکاري دا آیکن به ورته ووایي یا ورته د ای غونې د نشان چې وړوکې غونې ښکاري په دې به کلیک کړو مخامخ تاسو ته ښکاري که نه په دې چې په دې مې کلیک کړو دلته یې کته یو آپشن دی د لیکلي میډیا ویسیبلیټي مخامخ تاسو ته ښکاري په دې به کلیک کړم چې په دې کلیک کړمه دا ما ډیفالټ نو کړل صحیح شوه دا به ستاسو سره په دې یس باندې نو مطلب ستاسو سره په یس باندې او دا څومره دغه چې دي که نه هغه ټول به ستاسو سره میموري کارډ ته ځي یا به ستاسو ګیرلۍ ته ځي نو تاسو هم یا به دې برې کوئ صحیح شوه په دې کې باندې تاسو سره په دې باندې تاسو به دې ته وخېجوئ دې ځای نه به اوکې کوئ صحیح شوه یو طریقه مې زده کړه یوه طریقه وګورئ دقه دلته راشي به یې تصویر کلیک هغه هر چا تصویري مثال په طور په دې تصویر کلیک کړي دلته تاسو ته آیکن ونه ښکاري ای د نشان په دې به کلیک کوئ دلته یې تاسو کړلی میډیا ویزیبلیټي په دې به کلیک تاسو سره په یس مني تاسو به د یس نه بر اولني سره چې کوم آپشن دی په دې باندې به کلیک کوئ په دې اوکې باندې به کلیک کوئ صحیح شوه یو ټریک زدم کو اوس راځو دویم ټریک له صحیح شوه ډېر بهترین ټریک دی ګوره ډېر اهم ټریک دی دا به نه میس کوئ ګوره دا څه لپاره دی ګوره مثال په طور که تاسو چاته تصویر لیږئ او هغه چې دی که نه دغه مطلب خراب یا خړ تصویر یې تاسو یا په وړه کیمره یا مطلب تاسو سره غټ صفا کیمرې والا موبایل نه او که نه هغې کیمره خړئ تاسو غواړئ چې دا تصویر مې چا په واتساپ باندې ولیږم دا صفا زبردست په ایچ ډي کوالټۍ کې ډېر شي نو هغې لپاره به تاسو څه وکئ بله به تاسو پرې درې ډاټ باندې کلیک کوئ دلته یې کته لیکلی سیټینګ به کلیک کوئ دلته یې کته یو آپشن دی سټوریج اینډ ډیټا په دې به کلیک کوئ دلته یې کته بیا تاسو لیکلی فوټو اپلوډ کوالټي مخامخ تاسو ته ښکاري په دې به کلیک کوئ اوس دا ما لیکلی بیسټ کوالټي ځکه چاته نارمل تصویر ولیکم خو هغه بیسټ مطلب په ایچ ډي کوالټي کې هغه ته ځي هغه یار دا د چېرته به آیفون ونیستلی هغه به څه ونیستلی خبر نه چې د سمسنګ استعمالي صحیح شوه دا به تاسو په دې باندې کوئ هغه تصویر تاسو په دې باندې کو صحیح شوه ستاسو پرې بره باندې اټو باندې مئ که نه یا به تاسو به کله دې ته راکوز تاسو په دې باندې نو که دې ته بیا راکوز کوئ صحیح شوه دا اوکې به ووایي نو هغه به وایي چې یار دا تصویر چېرته ما ته په آیفون وباسلی صحیح ده خبر به نه چې دی چېرته 5,000 والا موبایل استعمالي صحیح شوه ډېر اهم ټریک دا هم وګورئ صحیح شوه لکه مطلب تاسو غواړئ چې یار لکه کس په حیران وم چې یار دا تصویر د څنګه ایستلی صحیح ده ډېر زبردست کوالټۍ کې ځي ټرای پې وکړئ دویم آپشن هم زده کړو دا کوم ځای کې دی دلته کې کته د واتساپ کې کته چې د سټوریج ته راشي سټوریج اینډ ډیټا په دې کلیک کړئ دلته کته راشي فوټو اپلوډ کوالټي په دې کلیک کړئ دا به دلته کې بوځي صحیح شوه
دوه طریقې شوې. درېیمه طریقه څه شی ده؟ درېیمه طریقه دا ده، ګوره دا زما وټساپ دی. دلته کې اوس که زه غواړم چې ما ته څوک میسج وکړي او هغه میسج یې بیا اټومیټک ډیلیټ شي، مطلب لکه اوس دې کس ما ته میسج کړلی، مثال په تور کنده تاسو ته مخامخ زما وټساپ کې تاسو ته یو دغه راړوم. اوس ما دې کس میسج کړلی دی، دا څومره وایسونه دي میسج دي، هر څه دي، دا وګوره دی دا هر څه دي که نه. زه اوس غواړم چې یار دی ما ته څومره هم میسج وکړي، د سره زما څومره چیټینګ زه وکړم، څومره چیټ د سره زه وکړم چې هغه بیا په خپله ډیلیټ شي، اټومیټک ډیلیټ شي. نو هغې لپاره به زه څه وکړم؟ هغې لپاره به زه سیم پرې بر تاسو ته درې ډاټ ښکاري، په دې کلیک کړم. دلته یې کته سیټینګ دی، په دې سیټینګ به کلیک کړم. دلته یې کته بیا تاسو ته ښکاري مخامخ اکاونټس، په دې اکاونټ نه کته به دې چیټ دی، چیټ تاسو به چیټس ښکاري، په دې چیټس په کلیک کړم. دلته یې کته بیا تاسو ته یو اپشن درکوي په دې ځای کې، او سوري دې ځای کې نه دی، واپس به شم. په دې اکاونټ په دې دغه باندې به کلیک کړم، په دې اکاونټس باندې به کلیک کړم. دلته یې کته بیا بره لیکلي پرایویسي، په دې به کلیک کړم. دلته یې کته بیا آپشن دی ډیپارټ میسج ټایمر، په دې به کلیک کړم. صحیح شوه؟ دا زما سره اوپ دی. صحیح شو؟ زما سره د چا میسج هم نه ډیلیټ کېږي. نو تاسو کبر په دې 24 باندې کلیک کړئ، 24 هورس لکه مطلب په 24 غنټو کې به تاسو څومره چا سره چیټینګ وکړئ، هر یو کس سره وکړئ، میسج یې وکړئ، هر څه وکړئ، نو هغه پرې 24 غنټو کې اټومیټک ډیلیټ کېږي. بیا په دې ځای کلیک کړم، دا په 24 غنټو کې چا سره څومره چیټینګ وکړم، په وټساپ باندې څومره خبرې اترې وکړم، نو را روان اوس نه وکړم، سبا دې ټایم پورې به هغه په خپله بیا ډیلیټ شي، مطلب هغه به اټومیټک ډیلیټ شي. که زه مطلب دې دغه ته کته راکوز کړم 7 دن 9 ورځې بس ډیلیټ کېږي، که د 90 دن ته راکوز کړم نو 3 میاشتې پس 90 ورځې بس هغه په خپله ډیلیټ کېږي. که زه اوف کړم نو دا بیا اوف مطلب هغه به ډیلیټ کېږي نه. دا هم ډېر اهم ټریک و، مطلب لکه تاسو غواړئ چې موږ سره چا سره چیټ وکړو، موږ چا سره خبرې اترې وکړو، وایس وکړو، ویډیوګانې هر څه چاته ولیکو او هغه بیا په خپله ډیلیټ شي. نو دغه طریقه دلته کې 24 دقیقه مطلب تاسو وایئ 24 غنټې ډیلیټ شي، تاسو وایئ چې نه په هفته کې ډیلیټ شي، 20 ورځو یا تاسو وایئ چې په 90 ورځو کې یا تاسو اوف کولی شئ دې ځای نه اټومیټک بس تاسو هغه میسج ډیلیټ کېږي. دا وه درېیمه طریقه. صحیح شوه؟ دا درې طریقې وې ډېرې زیاتې، مطلب لکه دا چې لکه تاسو په کار درته شي، تاسو به امید کوم ویډیو خوښ شوې وي، د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه کوم، او که ویډیو خوښ شوې وي د مخکې ملګرو سره نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ، او داسې ویډیوګانو لپاره جاوید رحمان افیلیان سره فالو کړئ چې هم داسې ویډیوګانو تاسو ته میلاویږي. والسلام.